په ننګرهار کې د اهل هنودو د ویستاک 313 کلیزې درې ورځني مراسم د 3 شنبې په ورځ د امنیت په فضا کې پای ته ورسېدل. د ننګرهار ولایتي چارواکي او د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي د دغو مراسمو په وروستۍ ورځ د دوی په خوښیو کې د ګډون په موخه ورغلي وو. د جلال آباد د مرکزي درمسال ویان هرمیت سنګ په خپلو خبرو کې وویل دوی تل په ملي مسایلو کې د نورو افغانانو په څیر خپل مسؤلیت ادا کړی او غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت هم باید د دوی حقونو ته درناوی وکړي. چې د الله جل جلاله شکر دی چې دوی د وطن د نامکرامي هېڅکله نه دی کړی او نه به خدای جل جلاله د دې ته توفیق ورکړي چې هېڅکله د وطن سره نامکرامي ونه کړي. د وطن د سمسورتیا لپاره، د وطن د خدمت لپاره او د وطن د آبادۍ لپاره شاته لاړ نشي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و په دې ولایت کې میشتو اهل هنودو ته یې ډاډ ورکړ چې د دوی ټول حقونه به خوندي ساتل کیږي او په پام کې لري چې ډېر ژر به د دوی سالمو وړاندیزونو ته عملي بڼه ورکړي. انشاءالله چې ټولې غوښتنې ته به په خپل وخت باندې مثبت جواب ویل کېږي. ځانګړی مطلب چې دوی حق دی هغې ته زمینه مسایله شوې ده او هغه به ډېر زر جوړېږي. بلخوا د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقاني وویل په تېرو څو لسیزو ناخوالو کې دوی سره توپیري چلند شوی او زیاته یې کړه چې اسلام پراخه دین دی او باید د دوی درناوی وشي. چې حج اوقافو ته راغلي دي موږ د دې عزت ساتلی او د دې د معبدونو احترام دا زموږ او ستاسې وجیبه او فریضه ده. تاسې یقین وکئ چې همیشه لپاره دې د مینه او محبت چې ګورو د وطن سره او د مسلمانانو سره نو نسبتا موږ او تاسې مسلمانان د دې حق تر اوسه صحیح نه ده ادا کړی. د دې مراسمو په وروستۍ برخه کې د مرکزي درمسال مشر له خپلو نورو ملګرو سره یو ځای ورغلو میلمنو ته د نغمو په بدرګه څو مذهبي کلامونه او یو شمېر ځوانانو بیا د لرګیو لوبه نندارې ته وړاندې کړه. د ویساک مذهبي جشن هر کال په ننګرهار کې د میشتو اهل هنودو لخوا نمانځل کیږي چې لومړۍ ورځ د رمسال کې پیلیږي او دویمه ورځ بیا د سرخود ولسوالۍ اړوند د سلطانپور چینو ته ځي او دریمه ورځ بیا په مرکزي درمسال کې د میلمنو د ورتګ لپاره ځانګړي مراسم نیسي.